دا کهانی یو دوه ملګرو په باره کې ده چې یوې نوم بیتی و او دویم نوم هانټر. دې دواړو ملګرو په کلایمبینګ کې ډېر زیات مهارت و او دې به ډېر په اوچت غرونو باندې بره ختل او د اونچایۍ نه به دې یره نه کېده او دې به روزانه د اوچت غرونو باندې به ختل. خو یو ورځ د بیتی خاوند د اوچت د غر نه راپرېوته او د هغه مرګ وشو چې دې د وجې بیتی او هانټر ډېر زیات ویرېدل او دې دا کلایمبینګ بیا پرېښودو. بیتی به خپل خاوند پسې ډېر زیات خفه وه او دې به اکثر د نشې ګولې اچولې او په هغې به اوده کېده. ډېر وخت بعد یو شپه د بیتی ملګري هانټر دې ملاقات ته راغلی چې دې نه تپوس وکړي چې دې حالت څنګه دی او بیا ورته ووایي چې یو اوچت ټاور دی چې کم از کم 20 فوټ اونچا دی او ورته ووایي چې زه غواړم چې موږ دواړه دې ټاور ته وخیژو. خو بیتی چونکې خپل خاوند پسې ډېر زیات خفه وه نو هغه ورته انکار وکړي. نو دا ورته ډېر زیات زورنه ورکړي په دې خبره باندې چې آخر کار بیتی په دې خبره باندې راضي کړي ځان سره او بیا دې دواړه هغه ټاور خواله په سفر باندې روان شي چې کم از کم دې نه 2 کیلومتره لرې و. هغه ټاور ته نږدې یو هوټل دی چې دې په هغې کې شپه تېره کړي چې د هغې نه ټاور مخامخ ښکارېده او چې سبا شي نو دې دواړه هغه ټاور سیټه په سفر باندې بیا روان شي. هانټر به چې څه هم نوی کار کو نو د هغې ویډیوز به جوړول او هغه به په یوټیوب باندې اپلوډ کول او دې فالوورز د لکاو نه سیوا شوي وو او دې دواړه بیا هغه ټاور خواله روان شي او هغه ټاور هغه ځای ته ورسیږي. خو لاره کې چونکې ټاور هغه ګیټ بند دي نو دې په هغه ګیټ باندې ور واوړي او هغه ټاور خواته نږدې ور روان شي. په لاره کې دې یو ګیت هم وویني چې هلته یو مړ شوی ځناور باندې لګیا وي هغه خوري خو دې دا هر څه اګنور کړي او آخر کار دې ټاور خواله راورسیږي. دا ټاور چونکې د نږدې نه ډېر زیات خوفناک ښکارېدو چې د هغې د وجې د بیتي حالت خراب شي او هغې په زړه کې سیاره غونډه کې راشي. هانټر بیا هم هغه ځان سره راضي کړي او هغه ځان سره په پړي باندې ځان پسې وتړي او دې دواړه بیا راشي او دې ټاور ته دواړه ختل شروع کړي. بیتي په زړه کې ډېر زیات یره وي او هغه یریږي خو بیا هم هانټر په بره باندې روانه وي او دا ځان پسې په بره راښکي او دې په بره باندې روان شي. په لاره کې په بیتي باندې د سیړۍ یو پوړۍ ماته شي چې د هغې د وجې دا ډېره زیاته ویریږي خو هانټر دا بیا هم ځان سره موټیویټ کړي او دی روان شي. دا ټاور چونکې ډېر زیات زوړ و نو دا ځای په ځای باندې خراب شوی هم و. دې دواړه چونکې ډېر زیات ستړي شوي وي نو دې په لږ ځای کې سټې وکړي او هلته اوبه هر څه وڅښي. د هغه ځای چې دې لاندې وګوري دا ځای ډېر زیات خوفناک ښکاري خو هانټر بالکل د دې خبرې څه پروا نه او دا واپس په بره باندې روانه شي او آخر کار دې ټاور د نیمې لرې ورسیږي چې د هغې نه د لاندې علاقې ډېر زیات خوفناکې ښکارېدې او بیا یو 200 فوټ اونچا یو بله ستنه په دې ټاور باندې ولاړې او دې د هغې سایډ ته بره ورختل شروع کړي. دې ستنې چونکې ډېر وخت شوی او دې ته څوک نه راختي نو دې قابلې ټولې سستې شوې وې خو دې ته دې خبرې هېڅ علم نه او دې روان وي او د قابلې دې د خوځېدو نه نور هم سستېږي چې د هغې نه یو قابله لاندې پرې هم وځي خو دې ته دې هېڅ څه پته ونه لګي او دې دواړه لاړ شي او د ټاور دې ټوپ ته راورسیږي او دا د ټاور مکمل ټوپ و چې د هغې نه لاندې د هر څه ډېر زیات واړه او ډېر زیات خطرناک ښکارېدل. دې هغلته یو ډرون راوباسي او د هغې نه ګیر چاپېره ځان له ویډیوګانې جوړې کړي او بیا څه عجیبه سټنټونه هم دغلته وکړي او ډېر زیات خوشحاله وي چې موږ یو یونیک کار وکړو یعنی دې ټوپ ته هېڅوک هم نه راختي او دې په لومړني ځل د ټاور د ټوپ ته بالکل راورسېدل چې کله بیا دې واپس کوزېږي نو هغه قابلې چونکې د هغه پوړو نه پرېوتې وي نو دې د خوځېدو سره هغه پوړۍ ټولې ماتې شي او د پوړۍ لاندې پرېوځي او بیتي د بره نه لاندې زوړنده شي. هانټر لا بره پاتې شوی وه نو هغه دا پړی د هغه ستنې تاو کړي او په زوره سره د بیتي بره راښکي او واپس یې ځان سره بره راوخیژي. دی چې کله واپس بره راوخیږي او د بر نه لاندې واپس دې ستنې ته وګوري نو دې وویني چې د هغې نه ټولې پوړۍ ماتې شوي دي او اوس د کوزېدو یو لاره هم نشته دی یعنی دی اوس دغه ته ګیر شو او د کوزېدو لاره نه وه. دغه ته دی رنګونه کول غواړي خو دی په موبایل باندې سیګنل هم نه وي او دی سره د ووتو هېڅ لاره نه وه. ور باندې بره یو بوکس چې دی هغه کولاو کړي نو په هغې کې یو دوربین او یو رڼا والې تمانچه وي پکې چې دی هغه راوالي. دې څه چې کوم هغه بیګ و چې په کمه کې ډرون او اوبو او خوراک پروت و هغه بیګ د دې نه لاندې پرېوتی و او ټاور په یو ګوټ کې لاندې نښتی و یعنې دې سره اوس د خوراک څه سامان هم نه و. د دې دغلته ډېر زیات ټایم تیر شي او اوس هم دغلته څوک د دې د هیلپ دپاره نه راغلي
نو د هانټر دماغ ته یو آیډیا راشي چې دا وای زما خو په لاکو فالوورز دي، نو وای زه به یو هیلپ نوټ شیر کم او د موبایل به لاندې ځوړند کم، کیدای شي په د موبایل باندې لاندې سیګنل راشي او زمونږ د خبر شیر شي، نو کیدای شي زمونږ د هیلپ لپاره څوک راشي او دا بیا دغه شانته وکړي او د موبایل لاندې ځوړند کړي. ډېر ټایم د ځوړندېدو نه بعد دا چې کله دا موبایل واپس په بره باندې راښکي نو دا وګوري چې اوسه پورې هم دا خبر نه دی شیر شوی او د دې په ذهن کې یو بل آیډیا راشي، دا د خپل بوټ وباسي او په دغه بوټ کې دا موبایل دننه کیږي او دا غواړي چې دا موبایل به زه لاندې وغورځوم، کیدای شي بیا په سیګنل راشي او دا دغه شان په دې بوټ کې هر څه کیږي او دا بوټ د بره نه لاندې وغورځوي. دی بوټ پسې لاندې ګوري او دغه دوران دی وویني چې د ټاور خواته څوک راغلی دي او په موبایل باندې خبرې کوي. د کس سره یو سپی هم وي او دی دغه ته ولاړ وي، نو دی ورته د بره نه یو بل بوټ راوغورځوي چې دی دا اواز واوري او موږ ته به راوګوري. دا کس چونکې د دې بوټ اواز واوري او دی د بوټ خواته راشي، خو دی په هېڅ څه باندې دغلته پوه نه شي چې دا بوټ د کوم ځای نه رالی او دی د هغه ځای نه واپس روان شي او خپل ګاډي خواله لاړ شي او په انتظار شپه راشي، خو دې هیلپ دپاره اوسه پورې څوک هم رانل، خو کسان اوس هم د هلته ولاړ وي او د هغه ځای نه اوس دو ولوي، نو دوی ورته په رڼا ول تمانچې باندې یو پیر وکړي چې د هغې د وجې کسان دی وویني او دوی ورته د بره نه موبایل وخوځوي، نو هغه کسان ګاډي ته وخیږي او د ټاور خواله راشي. دوی هر سره بره نه ویني چې دا کسان د ګاډي نه راکوز شو او اوس د دې ګاډي خواله رال، خو دا کسان د دې د هیلپ په ځای باندې د دې د ګاډي شیشې ماتې کړي او دوی نه هغه ګاډی د هغه ځای نه وتښتوي او د دې دغه امید هم ختم شي او دوی د شپه په دغه ټاور باندې یوازې تیره کړي چې کله سحر شي او د سهار رڼا ولګي نو اوس دوی ډېر زیات تږي شوي وو او د دې دواړو حالات مکمل خراب شوي وو. نو هانټر بیتي ته ووایي چې دلته خو موږ د چا انتظار کولی نه شو، خو داسې کار به وکړو چې موږ سره چې کم پړی دی دې پړي په ذریعه به زه لاندې کوشم او دغه بیګ په راوالم، نو په دې کې زموږ خوراک هم دی او دغه ډرون هم دی، نو کیدای شي موږ د دې په ذریعه باندې چاته خبر ورسو او څوک راوغواړو او بیا دا د قشندو کې او په هغه پړي په ذریعه باندې دا لاندې روانه شي چې دغه بیګ ځان له راواخلي او دا بیا لاندې راکوشي او دغه بیګ خواله راورسیږي، خو چونکې دا بیګ دینه لږ فاصلې کې پروت و او دی دا بیګ نشو راغستی، نو دا پړی ځان نه ایله کړي او دا پړی په لاس کې ونیوي ځان سره او بیا ځان نه ټیلې ورکړي چې کیدای شي دې بیګ ته زه ورورسېږم، خو دا بیګ د دې نه بیا هم ډېر لرې وي، نو دا یو اوږده ټیله وخوري او دې بیګ ته دې پړي نیسته ور ودانګي. دا چې کله دې بیګ خواله ورورسېږي نو دا بیګ راوالي، خو دې ته اوس یو غټ شرط دا و چې دا به واپس د پړي له ځان څنګه رارسوي. دې نه دا پړی چونکې ډېره فاصله کې نو دا هغې ته د راغستو کوشش کوي، خو دا پړی نشي رانیولی، نو دا ځان یو سلفي سټیک د دې بیګ نه روباسي او دا بیګ د سلفي سټیک پسې ونښلي او هغه پړي ته یې ور واچوي او بیا په خپله رامنډه کړي او د سلفي سټیک ته ور ودانګي او هغه بیګ پسې ځان ونښلي او بیا بیتي ته ووایي چې ما بره راښکه، خو هانټر چونکې ډېره زیاته درنه وه او بیتي بره نشي راښکلی، نو هانټر په خپله په دې پړي باندې بره روان شي او بره خیږي او دقه دوران د بیتي د لاس نه پړی خطا شي او هانټر لاندې پرېوځي، خو چې دا وګوري نو هغه د هغه بیګ د پاس ور پرېوتې وي او هغه لا بچ شوي وي. دلته دې څه یو عجیبه بات وشي چې دې پته به تاسو د موی په اخره کې لګي او بیا بیتي دا پړی راښکي په بره باندې او هانټر ځان سره بره راوخیږي. هانټر چې کله دا بیګ راوخیږي نو دوی دې بیګ نه زر یو کاغذ راوالي او په کاغذ باندې یو هیلپ نوټ ولیکي او بیا هغه دغه ډرون دغه بیټرۍ د لاندې پیټ کړي او دا ډرون د هغه ځای نه پاسي چې موږ یې د هیلپ دپاره بوځو او سوزان یې د هیلپ دپاره راولو، خو چونکې د دې ډرون دا بیټرۍ ډاون وي او دا نور مخکې نشي تللی نو دوی دا ډرون په دوباره باندې واپس راوغواړي او دی په دوباره باندې واپس ډېر زیات مایوسه شي ځکه چې دی د هیلپ دپاره هېڅوک هم رانه غوښتل او بیا په دې باندې شپه شي، یعنې دا اوس د دې دویم مرض وه چې دی په دې ټاور باندې یوازې او دی حالات اوس ډېر زیات خراب شي وو. چې کله سبا شي نو بیتي دا پلان جوړ کړي چې د ټاور د پاسه چې کوم دا پایپ دی د دې د پاسه یو لایټ وي، نو دا د ټاور د پایپ ته بره وروخیږي او چې بره کم لایټ لګېدلی دی دې نه دا لایټ په یو کپړې په ذریعه باندې لرې کړي او بیا ځان سره د ډرون چارجر راوالي او هغه په هغه کلیپ کې ورکړي چې د هغې په وجې باندې دا ډرون چارج کول شروع کړي، خو د ډرون چونکې په چارجنګ کې ډېر زیات ټایم غوښتو نو بیتي ورته بره دغلته ناستې وي او دا دغلته ډېره زیاته ستړې شي او چې کله دا ډرون په چارجنګ کې پوره شي نو بیتي زر واپس د هغه ځای نه لاندې راکوشي او دی په دوباره باندې دا ډرون د هغه ځای نه پاسي چې د هیلپ دپاره څوک راوغواړي
دا ډرون دی روان کې او مخامخ چې کوم هوټل کې دی شپه تېره کړې وه نو هغه هوټل خواته یې رسوي. خو چې دا ډرون څنګه د روډ خواله ورسي دک دوران پر ډرون باندې یو ګاډی راوخیږي او دا ډرون ویله مات کی. یعنی د دې چې کوم د هیلپ راوختو اخیری امید او هغه امید هم ختم شو. نو دې څه اخیری یو آیډیا پاتې چې دا د هانټر دا بوټ اوس راوړي او دې کې د خپل موبایل کې دی او دا د هیلپ لپاره لاندې وغورځي او کېدای شي دې په ذریعه باندې څوک هیلپ وغواړي. او چې کله بیتي د هانټر نه بوټ وغواړي نو هانټر ورته ووایي چې زه تاله بوټ نشم درکولی چونکې زه خو مړه شوی یم. زه چې دغه پړي نه کله پرېوتم نو زه خو لاندې پرېوتی یم او زه مړه شوی یم. زه خو تاله بوټ نشم درکولی. دا خو ستا په زړه کې یره وه نو هغه یرې د ختمولو لپاره تا ته اوس داسې محسوسیږي چې زه تا سره یم او زه لا ژوندی یم. او ورته ووایي چې تا خو زه نه وم راښکلي بلکې تا خو صرف یو خالي بیګ راښکلی و چې د هغې د وجې بنجنې ډېره زیاته خفه شي او هلته وژاړي او په دې باندې په دوباره بیا یوه شپه راشي. د شپې د دې حالت ډېر زیات خراب وي او دلته پلار هم ډېر زیات پریشانه وي او هغې ته بار بار کال کوي. چې کله سبا شي او موږ ته بندنې وښودلی شي نو دا ډېره زیاته اوس خرابه وه او دکه دوران یو ګید راشي او هغه دې باندې چکونه لګوي یعنې دا خوړل غواړي. نو دا یکدم دا ګید د سر نه ونیوي او هغه ځای کې راګیري کړي او مړ کړي او بیا دا ګید وشو کوي او د هغې نه غوښه راوالي او د غوښه خوړل شروع کړي چې د هغې په ذریعه باندې دې ته څه لږ ډېر طاقت میلاو شي. او دا اوس په خپله دا ډیسایډ کړي چې زه به لاندې کوزیږم او ځان له به د هیلپ دپاره څوک راغواړم او دا دقه شان د هغه پړي په ذریعه باندې بیا لاندې راکوشي چې کوم ځای کې د هانټر هغه بوډي پرته وه. نو دا چې کله لاندې راکوشي نو دا هلته خپل موبایل راوړي او په هغې کې د پلار ته یو میسج ولیکي او بیا د هانټر نه بوټ وباسي او په هغه بوټ کې د خپل موبایل کېږدي او دا بوټ والي او د هانټر په خېټه کې ورومنډي چې په هغې کې سوری اوس هغه مرغو کړی او دې بوډي له یو دیکه ورکړي او دا بوډي د لاندې راوغورځوي او بیا انتظار کوي چې زما د هیلپ دپاره به اوس څوک راشي. بیا موږ ته د هانټر دا پلار وښودلی شي چې دا اوس د هغه ټاور خواته روان و. یعنې دې ته دا میسج اوس را رسېدلی و او دا هغه خپل لور څه هلته میلاو شي چې د هغې په میلاوېدو څه دی ډېر زیات خوشحاله شي. یعنې هغه میسج شیر شوی و او هغه دې ته را رسېدلی و او دا موی په دې ځای باندې ختمه شي.